سلامونه او نیکې هیلې ګلونه دوستان، الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. د تېر درسونو په دوام د نن ورځې درس زموږ د 10م ټولګي د ریاضي د لومړي څپرکي د عمومي تمرین شپږم سوال ده. شپږم سوال په دې شکل دی. د شپږم سوال متن دی: که چیرې x مساوي په 3 شي، د ترکیبي ویش په مرسته د دې پولینوم قیمت په لاس راوړئ. راځو دوستانو د دې پولینوم قیمت په لاس راوړو. د ترکیبي ویش په مرسته د ترکیبي ویش عملیه اجرا کوو او باقی مانده یې په لاس راوړو. کوم باقی مانده چې په لاس راځي هماغه د دې پولینوم قیمت ده. راځو دوستانو د ترکیبي ویش په مرسته دا پولینوم په x منفي 3 یا x مساوي کیږي په 3 وضع کوو. د x مکعب ضریب مثبت 2 ده، د x مربع منفي 3 او د x مثبت 4. همدارنګه ثابت عدد هم 1 ده. تقسیم د x قیمت هم معلوم ده، 3 ده دوستانو. په دې تقسیموو. راځو په لومړي کلم کې 2 په خپل حالت راښکته کوو. 2 په 3 کې 6 کېږي دوستانو. 6 منفي 3 مثبت 3 کېږي. 3 په 3 کې 9 کېږي دوستانو. 9 او 4 14 کېږي دوستانو. 14 په 3 کې 19 کېږي دوستانو. 19 جمع 1 40 کېږي دوستانو. د دې پولینوم قیمت د x مساوي کېږي. که چیرې x مساوي په 3 شي، د دې پولینوم قیمت 40 ده دوستانو. همدغه جواب ده. راځو دوستانو اووم سوال ده. اووم سوال هم د ترکیبي ویش کې ده یا ترکیبي تقسیم کې ده. د سوال متن په دې شکل ده: وایي د ترکیبي ویش په مرسته ووایاست چې 3 د دې پولینومي معادلې یو جذر دی. آیا 3 د دې پولینومي معادلې یو جذر دی؟ راځو د ترکیبي ویش په مرسته معلوموو چې جذر یې دی که نه. دوستان راځو که چیرې د ترکیبي ویش په مرسته د ویش عملیه اجرا کوو. که چیرې باقی مانده مساوي په 0 شو، نو 3 د دې پولینوم یا د دې پولینومي معادلې یو جذر دی. او که چیرې باقی مانده مساوي په 0 نه شو، نو 3 د دې پولینوم یو جذر نه دی. راځو دوستانو یو د x مکعب ضریب 1 او پسې منفي 3 دا x دی دوستانو، ډېر وبښئ، 1 او منفي 3. تقسیم د x قیمت معلوم دی دوستانو، 3 دی. راځو په لومړي کلم کې 1 په خپله راښکته کوو. 1 په 3 کې 3 دوستانو. منفي 3 او مثبت 3 0 کېږي دوستانو. 0 په 3 کې 0 جمع 1 کېږي دوستانو. 1 په 3 کې 3 مثبت 3 او منفي 3 0 کېږي دوستانو. نو څرنګه چې باقی مانده 0 شو دوستانو، نو د 3 عدد د دې پولینومي تابع یو جذر دی. همدغه جواب دی دوستانو. راځو اتم سوال ده دوستانو. د اتم سوال ده وایي د فاکتور د قضیې پر اساس ووایاست چې 2 او منفي 1 د دې پولینومي معادلې جذرونه دي. راځو دوستانو د فاکتور د قضیې پر اساس یې پی ای پیدا کوو. راځو موږ ته د پی ایکس پولینوم راکړی دی. د پی ایکس پولینوم یې راکړی دی چې x په 2 منفي 5x مربع مثبت 4 مساوي کېږي 0. دا یو پولینومي معادله ده. دا معادله یې راکړې ده. وایي تاسو د فاکتور د قضیې پر اساس ووایاست چې 2 او منفي 1 د دې معادلې جذرونه دي او که نه دي. راځو دوستانو ښایي ګورو په دې معنا چې که چیرې موږ غواړو چې پوه شو چې 2 د دې معادلې جذر دی که نه، ښایي پی 2 پیدا کوو. او همدارنګه د پی یو لپاره پی یو پیدا کوو. د یو لپاره د منفي 1 لپاره پی یو پیدا کوو. که چیرې د دې قیمتونه مساوي په 0 شول، نو دا عددونه د دې معادلې جذرونه دي. او که چیرې قیمتونه د دې معادلې قیمت مساوي په 0 نه شو، بیا جذرونه نه دي. راځو په معادله کې د x په ځای د x قیمتونه وضع کوو. په لومړي ځل دلته د x په ځای 2 وضع کوو. 2 په 4 منفي 15 ضرب د 2 مربع د x په ځای 2 وضع کړل جمع 4 مساوي کېږي پر
دوه چې په دوه په توان د څلوره مساوي کېږي 14 دوستانو منفي دوه چې مربع کړو څلور کېږي څلور پنځو کې شل کېږي دوستانو جمع ورسره څلور په خپله دوستانو دلته څلور او مثبت څلور او مثبت 14 مثبت شل کېږي مثبت شل او منفي شل مساوي کېږي په صفر دوستانو دلته خو دوه چې دی دا د معادلې جذر دی راځئ منفي یو ګورو ښایي منفي یو پکې وضع کوو منفي یو په توان د څلور منفي پنځه ضرب د منفي یو مربع جمع ورسره څلور مساوي کېږي په دوستانو یو منفي یو په توان د څلوره مثبت یو کېږي او یو منفي یو چې مربع کړو مثبت یو کېږي مثبت یو پنځه کې منفي هماغه منفي پنځه کېږي او مثبت څلور په خپله دوستانو مثبت څلور او مثبت یو پنځه کېږي پنځه منفي پنځه مساوي کېږي په صفر دوستانو منفي یو هم د دې معادلې جذر دی همدغه جوابونه دي دوستانو نهم سوال ده نهم سوال ده د کا قیمت پیدا کوو د کا قیمت د ترکیبي تقسیم په واسطه پیدا کوو ښه په داسې حالت کې که چیرې x مثبت رای د دې پولینوم یو فاکتور وي د کا قیمت په لاس راوړئ که چیرې x مثبت رای د دې پولینوم یو فاکتور وي د کا قیمت په لاس راوړئ کا دا ده 3x مکعب مثبت کا x مربع منفي 22x مثبت 24 دا یو پولینوم راکړی دی x مثبت 2 دا د دې پولینوم یو فاکتور دی د کا قیمت یې غوښتی کا قیمت پیدا کوو د ترکیبي ویش په مرسته راځئ دوستانو ښایي دا پولینوم په دې باندې ویشو ویش یې هم د ترکیبي تقسیم په شکل ښه 3 کا منفي 22 او مثبت 24 دوستانو که دا چیرې مساوي په صفر وضع کړو دوستانو مثبت رای د مساوات دې خوا لاړو x مساوي کېږي په منفي 3 د x په قیمت یې ویشو x مساوي کېږي په منفي 3 شو راځئ په لومړي قدم کې دوستانو 3 په خپله حالت راکوزوو 3 په 3 کې منفي نه کېږي دوستانو ښه که منفي نه شو دلته راځو دا بیا په منفي 3 کې ضربوو منفي 3 ضرب دی که منفي 3 کا کېږي دوستانو مثبت منفي کې منفي 3 په 9 کې 22 کېږي دوستانو راځو منفي 3 کا په خپل حالت منفي 22 او دوستانو دلته ډېر وبښئ منفي ضرب د منفي مثبت کېږي 3 په 9 کې 22 کېږي دوستانو مثبت 22 او منفي 22 دلته پاتې کېږي مثبت 15 پاتې کېږي دوستانو راځئ دوستانو دا حد بیا په منفي 3 کې ضربوو دا چې په منفي 3 کې ضرب کړو دوستانو منفي 3 منفي ضرب د منفي مثبت کېږي 3 په 3 کې نه کا په خپله دوستانو مثبت ضرب د منفي کېږي 3 پنځو کې 15 کېږي دوستانو نو دلته نه کا په خپله مثبت منفي 15 او مثبت 24 منفي مثبت 9 کېږي دوستانو مثبت 9 دا باقیمانده شو موږ په سوال کې ویلي وو که چیرې د کا قیمت په هغه صورت کې راوړئ په لاس راوړئ که چیرې x مثبت رای د دې پولینوم یو فاکتور وي که چیرې د x مثبت رای د دې پولینوم فاکتور وي دا باقیمانده باید په صفر سره مساوي شي ښایي نه کا مثبت 9 مساوي کېږي په صفر نه د مساوات دې خوا راوړو دوستانو نه کا مساوي کېږي په منفي 9 علامه منفي کېږي اطراف د مساوات په 9 ویشو دوستانو دې په خاطر چې دغه نه موږ د بین ویشو دلته خالي پاتې شي کا چې موږ ته د کا قیمت په لاس راشي ښایي دلته پاتې شو خالي کا مساوي کېږي منفي 9 تقسیم پر 9 منفي یو کېږي دوستانو دا د کا قیمت دی که چیرې په دې پولینوم کې د کا په ځای منفي یو وضع کړو نو x جمع 3 د دې پولینوم یو فاکتور دی راځئ دوستانو لسم سوال ده نو لسم سوال د څلور جزونه ورکړي د تقسیم ترکیبي په مرسته یې تقسیموو باقیمانده او حاصل یې په لاس راوړو دوستانو راځو د څلورم جز څخه شروع کوو څلورم جز حل کوو ترکیبي تقسیم عملیه اجرا کوو راځو د x مکعب ضریب 15 ده 15 x مربع نشته دوستانو په ځای صفر نیسو د x ضریب منفي 3 او ثابته ده 15 راځو تقسیموو یې دوستانو x مثبت 4 مساوي صفر وضع کوو 4 د مساوات دې خوا راوړو
x مساوي کېږي په منفي څلور کېږي دوستانو په منفي څلور یې تقسیموو. راځئ په لومړي قدم کې 5 په خپله راښکته کوو. 5 په منفي څلور کې منفي شل کېږي. منفي شل جمع صفر یا منفي صفر منفي شل کېږي. منفي شل ضرب د منفي څلور دوستانو مثبت اتیا کېږي. مثبت اتیا او منفي درې مثبت اوه اویا کېږي. اوه اویا بیا ضرب د منفي څلور کوو دوستانو علامه یې منفي کېږي. څلور په اوه کې اته ویشت. څلور په اوه کې اته ویشت دوه اصل درلودل دېرش کېږي دوستانو. منفي درې سوه اته. منفي درې سوه اته مثبت اوه منفي درې سوه یو کېږي دوستانو. نو د لومړي جز کې دوستانو باقي مانده یې منفي درې سوه یو او حاصل یې 5 x مربع منفي شل x مثبت اوه اویا. ځکه چې دلته د x توان صفر دلته د x توان یو او دلته هم د x توان دوه. راځئ دوستانو دویم جز حل کوو. همدغه جواب ده. دوستانو دویم جز یې هم د ترکیبي تقسیم په واسطه تقسیموو دوستانو. راځئ ضریبونه یې راکوزوو. مثبت یو منفي یو او منفي څوارلس او مثبت یولس. نو که چیرې دلته x منفي څلور مساوي په صفر وضع کړو دوستانو منفي څلور دې خوا راوړو د مساواتو دې خوا پاتې کېږي x مساوي کېږي په مثبت څلور دوستانو علامه یې مثبت کېږي په مثبت څلور یې تقسیموو. راځو یو په خپله راته راکوزوو دوستانو. یو په څلور کې څلور کېږي. څلور او منفي یو مثبت درې کېږي. مثبت درې په څلور کې دولس کېږي دوستانو. دولس او منفي څوارلس منفي دوه کېږي دوستانو. منفي دوه په څلور کې منفي اته کېږي دوستانو. منفي اته او مثبت یولس مثبت درې کېږي دوستانو. نو په دریم جز کې باقي مانده مثبت درې شول دوستانو او حاصل x مربع مثبت درې x او منفي دوه شو دوستانو. دلته د x توان دوه دلته د x توان یو دلته د x توان صفر. همدغه جواب ده دوستانو. دویم جز حل کوو. دوستانو دویم جز په همدې شکل د ترکیبي ویش په مرسته حل کوو. راځو ضریبونه یې اخلو. نو اوه د x په توان څلور ضریب اوه دی دوستانو. x مکعب نشته په ځای صفر لیکو. x مربع نشته په ځای صفر لیکو. د x ضریب یو څلوېښت او ثابت قیمت یې هم منفي شپږ ده دوستانو. نو دلته که چیرې x مثبت شپږ موږ مساوي د صفر څخه وضع کړو. شپږ د مساوات اخوا اړوو. x مساوي کېږي په منفي شپږ کېږي دوستانو. نو په منفي شپږ یې تقسیموو. راځو نو دلته په لومړي قدم کې اوه په خپله راته راښکته کوو دوستانو. اوه مثبت منفي کې مثبت په منفي کې منفي کېږي دوستانو. شپږ په اوه کې دوه څلوېښت کېږي دوستانو. دوه څلوېښت جمع صفر یا منفي صفر هماغه دوه څلوېښت کېږي دوستانو. ښه منفي دوه څلوېښت ضرب د شپږو کوو دوستانو. شپږ په دوه کې دولس کېږي دوستانو. شپږ په څلور کې څلورویشت کېږي. یو محصل درلودو پنځه ویشت کېږي دوستانو. علامه یې مثبت کېږي. نو صفر جمع دوه سوه دوه پنځوس یا دوه سوه دوه پنځوس مثبت منفي صفر هماغه دوه سوه دوه پنځوس کېږي دوستانو. دوه سوه دوه پنځوس په خپله راته راښکته کوو. شپږ منفي شپږ بیا پکې ضربوو. شپږ په دوه کې دولس کېږي دوستانو. شپږ پنځه کې دېرش کېږي. یو محصل درلود یو دېرش کېږي. شپږ په دوه کې دولس کېږي. دریم محصل درلودل پنځلس کېږي دوستانو. علامه یې هم منفي کېږي. راځو مثبت یو څلوېښت او منفي پنځلس سوه دولس مساوي کېږي په منفي پنځلس سوه دولس منفي مساوي کېږي په څوارلس سوه یو اویا دوستانو. څوارلس سوه یو اویا. څوارلس سوه یو اویا بیا په منفي شپږو کې ضربوو دوستانو. علامه یې منفي ده. د دواړو مثبت کېږي دوستانو د ضرب په حالت کې. شپږ په یو کې شپږ کېږي دوستانو. شپږ په اوه کې دوه څلوېښت کېږي دوستانو. دوه څلوېښت کېږي. شپږ په څلور کې څلورویشت کېږي. څلورم حاصل درلودل اته ویشت کېږي دوستانو.
شپږ په یوه کې شپږ کېږي، دوه مثل درلودل، اته کېږي دوستانو. 8826 منفي شپږ دوستانو کېږي 8820 دوستانو. همدغه جواب ده دوستانو. نو دا باقی مانده ده 8820 دوستانو، دا باقی مانده ده او دا هم حاصل ده. دلته د ایکس کې توان صفر ته دوستانو، دلته د ایکس توان 1 ده، دلته د ایکس توان 2 ده، دلته د ایکس توان 3 ده. نو حاصل یې کېږي 9 ایکس مکعب منفي 42 ایکس مربع او مثبت 252 ایکس منفي 1401 دوستانو. نو دوستانو لومړی جز یې تاسو ته پاتې کېږي، انشاءالله ډېر مشکل نه دی. په عین شکل عملیه باندې یې قیمت پیدا کېږي.